ستا په زړه کې باید همیشه د الله خوف وي، د الله ویرې، او د دې ویره د سره یي چې زه به څنګه د الله سره د حساب کتاب دپاره مخامخ کېږم. که دغه شی په موږ کې پیدا سي، په دې پوه سه چې انشاءالله الله سبحانه وتعالی ستا آخره خاتمه برابروي. که دا فکر زموږ سره نه و، دا خوف او ویره زموږ سره نه وه، بیا فکر نه کوم چې زما او ستا آخره خاتمه دې برابره سي. کوشش دا کوه د الله خوف، د الله ویره په هر عمل کې، په هر وخت کې، په هر لمحه کې باید ستا په زړه کې چې الله ما ویني. د الله تبارک وتعالی د حساب کتاب څخه باید ستا سره ډېره ویرې. حدیث قدسی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بني اسرائیل کې یو کس، دې کس د الله ډېر مال دولت ورکړی، ډېر جایداد یې درلود، ډېر آستي یې درلود. یو وخت دا پلار خپل بچان ټول را جمع کړ، ورته ویل زه ستاسو پلار یم. هغه ورته ویل ما څنګه پلارتوب کړی دی؟ آیا ما د ستاسو دپاره د پلارتوب حق ادا کړی دی؟ هغه ورته ویل بلکل پلاره، تا زموږ سره ډېر احسانات کړي، تا زموږ سره ډېر ښېګڼې کړي دي، موږ ستا حق نسو ادا کولی. نو دوی ورته ویل، دا پلار یې ورته وایي چې زه یې وصیت کوم، دا عملي کوي؟ هغه ورته وایي وایي زما سره ژمنه وکړئ، زما سره وعده وکړئ چې موږ به ستا دغه وصیت خامخا هرومرو پر ځای کوو. اولادو یې ژمنه ورسره وکړل، وعده یې ورسره وکړه. ول وصیت مې دا دی، وصیت مې دا دی کله چې زه مړ سومه تاسو به راولاړ سئ، ما به په اور کې وسوځئ. چې زما بدن هیره سو، دغه ایره به باد ته ورکړئ، هوا ته یوسي، لږ به په سمندر کې واچوي چې د اوبو سره ګډ سي، ختم سي. اولادو سره وعده وکړل، اولادو ژمنه ورسره وکړه، موږ به دغه رقم کوو. کله چې دی وفات سو، امام بخاري رحم الله هم دا روایت نقل کړی، امام طبراني رحم الله هم دا روایت نقل کړی. کله چې دی وفات سو، اولادو یې هماغسې ورسره وکړه. وایي د الله حضور ته چې دی پیش سو، الله پاک جل جلاله ده ته وفرمایل چې تا ولې دا چمک؟ ده ول ډېر په ظاهر انداز ورته وویل چې الله ستا د خوف او د ویرې څه مې وکړئ، تا ته مخامخ د درېدو توان مې نه درلودی، تا ته د حساب ورکولو توان مې نه درلودی، الا ستا د خوف او د ویر ما دا کار وکړي. الله پاک جل جلاله وویل چې ستا سره زما دومره خوف او ویره سره وه، ما بخښلی. ما او تا سره باید دا فکر دا ویرې چې یو وخت زه د الله سره مخامخ کېږم، هغه ورځ به ترازو لګېدلی او شعار به دای چې نن ورځ ظلم نسته، یو پر بل باندې ظلم نسته، مظلوم ته به حق ورکول کیږي او د ظالم نه به اخیستل کیږي. بیا به زه خپل رب ته کوم جواب ورکوم؟ کوم عمل چې ته کوې، کومه ګناه چې ته کوې خدای نخواسته، یا کومې ګناه ته ستا خواهش کیږي، فقط دغه یو شی د ځان سره وساته چې زه یو وخت د الله سره مخامخ کیږم. بیا به زه الله ته د دې شي حساب ورکولی سم او که نه؟ زه چې د الله سره مخامخ سمه، زه به الله پاک جل جلاله ته د دغه عمل څه وایم، کوم جواب ورکوم؟ که زما څه پوښتنه بیا به انشاءالله زما او ستا زندګي ډېره برابره وي. باید زندگی د الله په بندگی تیره کو. زندگی آمد برای بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی د عبادت تپاره ده، زندگی بغیر دا د الله طاعت نه بغیر دا شرمندگی ده.